ځینې سیاسي وروڼه افغانان دغه باید نور د دغه ملت په سر باندې لوبې نه وکړي، نور په دغه ملت باندې باید رحم وکړي. دغه مخکې ملي اردو یا دفاع وزارت چې جوړ و د چا په امر باندې جوړ شوی و، قرباني یې د چا دپاره ورکولې، دا وطن یې له چا ساتو. دا ځینې خلک خوښ دي د خبرو زوم خلک وایي پس پرې کړي که پزه لرلی بیا بې خبرې نه کولې. اوس دغه دفاع چې د تا دنیا راوستې و، دلته د افغانان باندې وژل، د خپل کور اختیار یې له تا اخیستی و، هر فرمایش دې له ده سره و. دا وزارت دفاع د تا وله چا، دا ملک دې ساتلو چا؟ خو د دنیا لنډغر و، خارجان دې راوستي و، خپل کور دې باندې بې عزته کړی و، خپل خور و مور دې باندې بې عزته کړې وه. دا د دفاع معنا دې تا څه وه؟ نو نور باید دغه خلک زموږ توبه وکاږي، په افغانانو باندې رحم وکړي، نور د افغانان باید نه وځوروي. ډېره مننه.